اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو په آخر کې راوغوښتلم او ټولو به سترګې چې دا به لنډې خبرې کړي، دا اوس چېرته کېږي. عزیزانو، ډېر زیات خوشحاله یم چې خپل قوم، خپل عزیزان، خپل افغانان وینم دلته. واقعا مې سترګې یخې سولې او دا چې تر پایه پورې ټول مشران ځوانان وینم چې دلته حضور لري. تاسو ټولو د کور وداني او د منګه د کور وداني، ځکه چې چرخ ته راتلل د پیل زړه غواړي. زه یو څو تاریخي تذکرات کوم. ټول ځوانان مشرانو ته په ډېر احترام او په درنښت باندې هیله ده چې ښه په غور باندې واورئ. یوه مسله ده چې دلته یو وخت انګریزان راغلل چې دا کیسې به یې موږ تاسې له خپلو نیکونو نه اورېدلې. هغوی په دې نیت نه و راغلي چې دوی به بیرته تښتي، دلته یې درانده اړولي ول، لیکن د موږ تاسې نیکونو هغه ماتې لښکرې په ټیټو سرونو باندې وځغلولې. پسې روسان راغلل، مخکې مزمل صاحب یادونه وکړله، هیڅ چا تصور نه کوو چې هغه به له افغانستانه وځي. وایي سره یې ګرده چې چېرته لاړله شاته تګ نه مني، لیکن هغه هم د افغانانو جانبازیو دې ته اړ ایستل چې بالاخره ولاړ سي. اوس چې امریکا راغلله، دا ډېره یو مشهوره موله چې وایي لوی ملا صاحب ته چا ورته وویلې چې د امریکا چې راغلې دې سره ټوله نړۍ ده، یو څه ګزاره ورسره پکار ده. خو دوی ویلې چې باره وایي څه به یو یو راځي، یو یو به ماتو، ګرده دې راسي چې په یو دم یې ماته کړو. اوس تقریبا که تاسې وګورئ په همدغه شکل باندې ده. تاسې د هندوستان انډیا ګیټ ته ورسئ، هلته نومونه لیکلي دي، نومونه لیکلي دي چې هغه په افغانستان کې مات سوي دي. موږ څه موده مخکې ازبکستان ته ولاړلو، هلته موږ ادیرې ولیدلې چې دا په افغانستان کې مات سوي دي. یو څوک اګه واګه ولیدل، هغو ته ورته وویل څنګه چل سپین ږیري وله موږ افغانستان ته راغلي ولو. ځکه په دې وضعیت باندې اوسو چې موږ زه و شینواري تللي وو، چې کله به مو دا کاږه واګه لیدم لکه چې بچو دا افغانستان ته راغلی و. تاسې دا اوس وګورئ، دا ډېره جالبه ده. تاسې انګلستان ته ولاړ سئ، هلته به هدیرې ووینئ چې په افغانستان کې دوی مړه سوي دي. تاسې امریکا ته ولاړ سئ، هلته هدیرې سته دي. تاسو هالینډ ته لاړ سئ، هلته هدیرې سته دي. تاسې استرالیا ته لاړ سئ، هلته هدیرې سته دي. تاسې جرمني ته، فرانس ته، یو موزامبیق او موګادیشو به نه راغلي چې هلته هغې هدیرې لاړې سي. دلته چې هر څوک راغلي دي روغ سر نه دي تللي. دا خبرې زه په څه خاطر کوم؟ دا نه کوم کاذب غرور ده، نه کوم هوایي کیسې دي. دا زه په دې باندې کومه چې نور زه باور لرم چې د امریکا له خروج نه وروسته به د نړۍ هیڅ ځواک دا جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راسي. دا ظالم ځکه دا جرأت وکړه چې دوی فکر کوي چې د انګریزانو په وخت کې یا د روسانو په وخت کې افغانانو سره سټینګر ول، اسلحې ول، یا په انګریزانو چې کوم څه وسایل او اسلحې درلودلې، ټوپک او توره به وله، افغانان هم درلودل، ماتې کړل. په دې دور کې د دې خلکو ځکه هیله ختلې وله چې دوی فکر کوي چې موږ اټومي ځواک لرو، اسلحې لرو، پیسې لرو، اقتصاد لرو، نړیوال ائتلاف لرو، افغانان څه نشي کولی. لیکن افغانانو دا وروښودله که افغانان اقتصاد نه لري، که افغانان پیسې نه لري، لیکن دا غیرت لري چې د نړۍ تر ټولو ستر زبر ځواک ته ماتې ورکړي. دا مو وروښودله ورته. اوس زه په دې باندې وایم چې یو بل غټ تحول، غټ امتحان، غټه څپه تاسو ټولو ته متوجه ده. هغه دا ده چې موږ اوس د سولې په درشل کې یو. په افغانستان کې هیڅ څوک، هیڅ ډله نشي کولی چې په یوازې سر باندې په افغانانو باندې حکومت وکړي. دا د افغانانو یو یاغي باغي یو خاصیت او خصلت ده. د طالبانو اساسي وظیفه جوړیږي په سوله کې چې ټول افغانانو ته غېږه ورکړي. په څه ډول باندې چې د نړۍ نه ماتېدونکی ائتلاف دوی مات کړ، د هغوی خلاف جهاد اعلان کړ. اوس د یو بل جهاد ضرورت ده چې هغه د افغانستان د اقتصاد جوړول دي. هغه د دې مظلومو افغانانو دلته چې زه دا اوس کوم ځوانانو مشران وینم، زه باور لرم دلته به داسې بوږنوونکي داستانونه چې د چا به داسې یو ورور تللی چې نسلونه نسلونه په هغه باندې ملا ماتېږي، دغسې به یې پلار تللی، دغسې به یې مور تللی، دغسې به یې خور تللی. دا زړونه ټکورول غواړي. دا زړونه هغه وخت ټکورېږي چې د دې خلکو اقتصاد کې لوی تحول راسي، دوی ښه ژوند ولري. موږ هغه وخت رسیدو چې د موږ یتیم په شونډو کې مسکا راسي. هغه وخت کې به د موږ دغه د شهیدو ارواوې چې دلته هدیرې دي په جسدونو کې پراته دي، قرباني ورکړي دي. که غواړو دا خوشحاله کړو، موږ یوازې کولی سو چې دلته عدالت تامین کړو، فساد له منځه ویسو. مشران په داسې یو روحیه باندې راسي چې لیډرشپ مشرتابه ته هغوی قطعا
د اقتصاد او د شخصي ګټو د قدرت او د نفو دغه شي په فکر کې هم نه خاص خدمت ته راسي. زه باور لرم موږ دې مرحلې ته رسېدلي یو. دا په دې معنا نه ده چې دلته به دغه روحیه موجوده نه وي. دا زه په دې وایم چې فقط او فقط یو یادونه ده او موږ باندې شهدا د هغوی ارواوې دا مسؤلیت لري د موږ تاسې چې د هغوی ارواوې خوشنود او خوشحاله کړو. تاسې ټول د خدای پاک خوشحاله لري او خدای مو راوله او ښه راغلاست. خدای مو خوشحاله لره. السلام علیکم.